خدای دې نیازکه ورک کار سته دې رانه خطا کړه چې یار دې د نامې شمه حسین پکې راځي ځان در پسې ټولو ماتمونو کې وخم ته خو سرینګټ او روپۍ نه یې زما وروکه تا پسې هم ګوتې په جیبونو کې وخم په دغه شعر باندې ډاکټر محمد حکیم سید او تر صاحب ته خواسته چې راشي او تاسو سره خپلې لطیفې او شعرونه شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس ته ډېره مینه احترامات ریپلیوال ته په پروګرام باندې او د کتاب په مخکتنه باندې ډېر مبارکباد او لکه ته جي صاحب ته په دې دومره ښکلي پروګرام را جوړېدو خو زه خو دا ریال یم چې د ثوابۍ دا خلک ټیک ته یخني خو به یي خو دومره یخني خو نه ده چې دا دوی څومره یخ دي که نه زه خو خامخا لاس پیړه کوئ او دغه چې دا قریشي صاحب چې دا کمې غزلې د اسمار دا په دې ترنم کې وي که نه نیازکه او الله په سرې زور دی دی زما غزلې ویلې نو قسم دی چې به مې وله لنګه دیزه په انعام کې ورکړې وه. وای ورېده خو هغه اسمار خو مثال هغه دی یو سړي چېرته وي د شپې وکړه وي غل راغلی و نو یې ښځې ورته یې سړیه پاسه غل دی یې سړیه پاسه غل دی یې ښځې په دې کور کې موږ د ورځې څه نه مومو او د شپې څه ومومي که نه نو د اسمار دا وه چې خبره چې دله کار وکړي څه به تې ونه مومي نو په غزلو به تې څه ومومي وایې اورېدم مړه لطیفې را باندې بس دی نورې مه کوئ بیا به دغه واله او بله خبره دا نیازکه چې درمان ته مې خیال دی چې ده په دې پروګرام کې دومره ستړې وکړه که نه چې دی خو په نورو پروګرامونو کې که څو خواته مچې وچیچي نو په ایمان کې دی ولې دم وي وادې ورې دومره تیار ناست دي او نن یې ډېره ستړې وکړه نو ډېره یو جهان مننه درمان ته وایم او بس دغه څو شعرونه به ووایم چې هر سړی مالدارو له پخه راځي هر سړی مالدارو له پخه راځي او څوک زمونږ د خوارو په کار نه راځي او کله کله خیال په دیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي کله کله خیال په دیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي او ځکه مې اوتره لار ته وکتل غوږ کې مې چې ووي چې هغه راځي او د پینډۍ په دې شعرونو پسې دغه یو ځای کې هلک چې سات په سات دا قریشي ورته ویلي خو یاره انقلابي شعرونه ووایه انقلابي نو بل ورځ درمان نیازکه ما څنګه هغه یو هلک چې کوي د پینډۍ هغه انقلابي شعرونه ووایه نو مې خوښ هغه انقلابي نه دي او بله خبره دا چې امین فطرت روشتیت ته راپاڅېده نو خدای د امیر بېقرار په ژبه چاړه کې تاسو امین ووایه دی دا شاعر ملګری د پنجاب نه راغلی نو ما ویل که د رښتیا د پنجاب نه څوک راغلی چې بیا ورته خیال وکړې او فاروق فطرت د فطرتو سره دی سړیه دغه د پینډۍ دا شعرونه به خیر دی وروسته ووایم خو مخکې به دا سم شعرونه ووایم چې ځکه د دنیا نظر کې مړیو نو ځکه د دنیا نظر کې مړیو نو موږ غریبانان د چا د سیو نو سا خو رانه ستا غمونه ایستې ده او هسې په نامه د ژوندانیو نو او څه به درته غټې غټې وایو خو نه یو ستا د سترګو د زور نه یو نو څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس خویو نو څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس ښی نو خیر دی که اوتره هر چا هیر کړو د ستا په غزلونو کې چې شته نو او دغه څو شعرونه نور هم چې ډېره مې وکړه بس دی نوره ګزاره نه راځي ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي او د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک ته چا پخه نه راځي د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک ته چا پخه نه راځي او درمانه تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي
دا د ده سره سمې خوري که نه چې درمانه چې تاسو چې ښې تاسې یار دا وا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي او دغه څو شعرونه نور هم چې ژوند تېروو انور مانیروال صاحب دا تاسو ته سپیشل او لیاقت حاجي صاحب ته چې ژوند تېروو خو د ژوند چل او هنر نه پېژنو لار لنډوو خو د پل ځای او کمر نه پېژنو او په بینا سترګو چې ماښام او سحر نه پېژنو رڼا خو ځکه د سپوږمۍ او د نور نه پېژنو او بس خو چې هر چا استعمال کړو د جهاد په نامه میس کې کیسه ګورې د خیر او د شر نه پېژنو او مونږ پښتانه به یو تر هغې در په در او تره مونږ چې تر کومې خپل کاروان او رهبر نه پېژنو او دغه څو شعرونه نور هم په پښتنه مینه باندې دلته یو څو نوجوانانو راته خپل نومونه راواغېستل نو که هغه نه یادوم جوبیان تړلی شر دی چې نهال مومن وروره پینډۍ ده وام هغه چې میوې خو بیا خلک پاسي ورکړي د پینډۍ دی ته ودوی ناست دي دغه نهال مومن نوجوان و خلیل الله وروره او مبصر احمد او یو نومان خان طارق ماشاءالله ته نه دي وایي جهاد دوی ته دغه څو شعرونه ډالۍ په پښتنه مینه باندې چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو او مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو او دغه یو تکلیف را باندې تیر شي چې ستا په تمه لارو ته کاته وکړو به د پینډۍ په دې به ورشم بس کومی چې ډېره مې وکړه بس ته نوره ګزاره نه راځي ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي نه بس د پینډۍ د صحیح شعر خدای دې نیازه که ورک کار سته دې رانه خطا کړه چې هسې د خپلو سره ګرانه یارانه نه کېده هسې د خپلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفیک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټروی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده سم د ارامیتوب شعر ته ریډي ناستې چې که زه د ټریفیک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټروی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره مونږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه کېده او اوس په لکه د نظام ګل نظام صاحب ځان بیا خلاص کړم هغه هم وختي ښه په شړو ګاډی وچلو او بیا پکې په بیایي اعلی ربکما تکذبان راغی نو اوس په دغه سنجیده شعر نه ووایم چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یار حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه سپین سر څنګه ایلم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپل روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیرې ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی د ټول مجلس نه ګورې معذرت غواړو اوس نه چې څوک په خاطر زموږ په دې خبرو یا کیسو کړی یو جهان